چې بیګا ما د جنید خان کرکټر چې هغه ما سره د جو خوسیږي دا بریټورټ کې د پولیس کې ما خبالرو جنید خان هغه یو خبرې ما واورېدې ډېرې بنیادي خبرې وکړې هغه ویل چې اوس خو منظور پښتون د لر او بر افغان چغه نه وایي زه یم چې د لر افغان چغه ما هم ډېرې والي ما په کرکټ ګراونډ کې ما په دلته د پاکستان د سفارت مخې ته ما څومره چغې والي په هر ځای کې په هر مجلس کې په هر مظاهره کې ما دا چغې والي چې لر او بر یو افغان لر او بر یو افغان دی منګ الله تعالی په قرآن کې د دې قومونو دې پیدا کړی م لر او بر یو افغان د دې مخالفت چې د قرآن مخالفت دی خو خبره دا ده چې په لر او بر افغان که دغه کېږي په عملي جهاد باید موږ او تاسې واغوندو دا یو ملت یو خلک دي د دې ضرورت دی چې لر او بر یو افغان دا 15 کاله زه خو دا چغې اورم نو د دې په ځای باندې چې موږ اتفاق اتحاد ته کار وکړو منظور پښتون زموږ لیډر دی مشر دی هغې پسې شو دا خبرې پرېږدو چې مثلا دا وړ دی والي وزیر دی پلانې دی بیسانې دی داسې به 200 خبرې د تا کې راوباسم وروره منظور پښتون هغه سړی دی چې پښتنو ته یو شعور ورکو منظور پښتون هغه سړی دی چې په اول ځل باندې راووتو د پوج په خلاف خبره وکړه منظور پښتون هغه سړی دی چې دنیا ته د دې دا تور مخ وښودو دلته موږ مظاهرې وکړې دلته موږ پی ټي ایم ته کمپین وکړو په لکاو په زرهاو افغانانو دلته مظاهرې وکړې دا هر شی په دې میډیا پراته دي نو خبره دا ده چې که به لر او بر افغان چغې نه که مشکل جوړیږي یا داسې کېږي چې بعضې مرګړي دا نه دا دی یو افغان یو خلک دي که موږ د دې چغو په ځای باندې عملي کار وکړو او منظور پښتون سره لاس په لاس کې ورکړو او یو ځای شو ورسره او مخکې دا کاروان بوځو چې دغه ازادي وړو د دې ډرامې د دې دغه همدا دی نو خبره دا ده چې د جنید خان خبرې د کرکټر بالکل صحیح دي چې اوس منظور پښتون د لر او بر افغان چغې هم نه وایي خو باید اوس سره ودرېږئ که نه او نور مه غولېږئ د دې پاکستان جلدي دی ستوانې دا قسم په خدای دی چې ستاسې د بچیانو د طبعي د بربادۍ دی ستاسې نه ژبه واغستی د مخکې د پښتنو نن مې د یوسف جان ویډیو کته وی موږ نه ژبه وي تلې ده ختمه ده ژبه وی دا د افغانستان پښتانه دي چې زموږ ته وروره په لیکلو هم په ویلو باندې دغه ژبه ژوندۍ ساتلې ده تا نه خو 1 2 2 او 2 2 4 کې اخته کړې خپل تاریخ یې نه اغوستی دی دا خاوره چې ده اموتر عباسي نه دا د احمدشاه بابا خاوره ده دا د میرویس خان بابا خاوره ده دا د باچا خان بابا خاوره ده دا د خوشحال خان خټک خاوره ده دا د عجب خان خاوره ده دا د میرزلي خان خاوره ده دا زموږ او ستاسې د اچکزي صاحب دي د هغې خاوره د جنوبي پښتونخوا والا د هغې خاوره ده خبره دا ده چې دا د رجل سیک خاوره نه ده دا ستا د پښتنې مور خپل ټاټوکی دی خپل ځای دی په دې باندې تا باندې په ځایستان مه راړوه چې هم پاکستان نے हमको पहचान दिया پاکستان خپل څوک نه پیژني هغه دهشتګرد ملک دی ته خپله پیژنګلي لري خپل تاریخ لري او کوم قومونه چې خپل تاریخ خپله پیژنګلي ورک کړی ده تباه او برباد دي دغه د افغانستان پښتانه دي چې نن ستا پښتون ژوندۍ ساتلي په لیکلو باندې په ویلو باندې ما ته معلومات وروره ما پېښور کې وخت تېر کړی ما په کوهاټ روډ وخت تېر کړی ما ته د چارسدي خلک معلوم دي ما ته د مردان خلک معلوم دي ما ته د مټې د باجوړ ما ته د سوات ما ته دا ټول معلوم دي ما ته د صوابۍ خلک معلوم دي دغه ټولو ځایونو کې زما تعلق د ټولو ځایونو کې زه ګرځېدلی یم دلته پاکستان او دې پنجابي ریاست ډېر کار کړی دی تا نه هر څه اخیستي دي خو الحمدلله نن زما پښتون که هغه په سوات کې دی که په درګۍ کې دی که په ملکن کې دی که په دیر کې دی که په وزیرستان کې دی راپاڅېدلی دی او د ازادۍ دپاره د خپلواکۍ دپاره دغه انشاءالله تاسې به ډېر زر ازادي او خپلواکي الی او بل لاره نشته دی ما تاسې ته ویلي چې پاکستان وي ته به غلامې پاکستان وي ته به غلامې چې پاکستان وي ستا په سر به ډالر اخیستل کېږي چې پاکستان وي ته به دهشتګرد وي چې پاکستان وي ته به تروریست وي چې پاکستان وي ستا به بدبختي وي چې پاکستان وي ستا ظالمان به د سعودي د دوبۍ د قطر او د دې مسافري کوي او که پاکستان ختم شو په تا باندې به یخ اوبه توی شي خوشحالي به وي زما په ښکته پښتونخوا کې خبره د خپل زندګي به وي ژوند زندګي به وي دا خو دا نه هر څه اخیستي دي هر څه نه اخیستي دي مهربان